بخښونکي څښتن تعالی په نامه سلامونه ولیکي. هیلې زده کوونکو الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. په همدې ډول سره زده کوونکو نن راځو د 11 ټولګي تفسیر شریف کتاب پیلوو. بیا هم زده کوونکو راځو لومړی لوست به پیل کړو چې موضوع مو ده په کائناتو کې د الله جل جلاله د وجود او وحدانیت دلایل چې دا پر کوم ډول دی یا د الله جل جلاله کومې نښې نښانې دي دلیل یې کوم دی یا او د دې په اړه باندې څه راغلي دي. په دغه لوست کې به د دې لوست تر پایه باندې په ښه ډول سره پوه شو او په راتلونکي لوست کې به هم د دغې لوست پای لوست به ولولو. په ګډه سره به هغه 8 نښې نښانو باندې پوه شو چې هغه کې د الله تعالی د وحدانیت دلایل په ښه ډول سره ذکر شوي دي. بیا هم د لوی الله تعالی په نامه بسم الله الرحمن الرحیم. راځو لومړی ان فی خلق السماوات والارض، یقینا چې بېشکه چې خلق کړي دي سماوات اسمانونه والارض او ځمکه، واختلاف اللیل والنهار او تګ راتګ د شپې او د ورځې، والفلک التي تجري فی البحر او ګرځېدل یا تلل د کښتۍ په چیشي کې فی البحر په سمندرونو کې یا په اوبو کې د اوبو په سر، بما ینفع الناس د انسان د ګټې لپاره چې په کښتۍ کې دوی تجارتي مالونه یا تګ راتګ پکې کوي. وما انزل الله او الله تعالی نازل کړي دي چې شی من السماء من ماء له اسمان څخه اوبه د باران په ډول سره ځمکې ته راورولې یا یې رالیږلي دي. فاحیا به الارض تر څو چې ژوندی کړي ځمکه بعد موتها کله چې هغه مړه شوې وي، یعنې کله چې ځمکه مړه شوې وي وچه شوې وي نو همدغه باران به له اسمان څخه پرې راوري او ځمکه به بیرته را ژوندی کړي او په هغه باندې به په ډول ډول میوې راز نباتات وشي او همداسې نور ډول نباتات دی چې د انسان د ګټې اخیستنې لپاره به پرې راشنه شي. په همدې ډول سره وایو چې وبث فیها من کل دابة، په همدې ډول سره زده کوونکو وبث فیها او خواره یې کړل چې شی من کل دابة همداسې څریدونکې یا خوځېدونکې نور ژوندي ژوي یا همداسې نور موجودات پر ځمکه. وتصریف ریاح او څه شی وکړله په همدې ډول سره دلته وکړل چې شی د بادونه یا د بادونه چلیدل لوري چې کوم لور ته چې وشي زده کوونکو مختلفو اړخونو ته بادونه چې شي وچلیږي. والسحاب المسخره، وسحاب چې ته وایي زده کوونکو سحاب هغه ته وایي وریځې ته، یعنې وریځه یې مسخر کړه یعنې تابع یې کړله چېرته بین السماء والارض د اسمان او د ځمکې ترمنځ، یعنې په داسې فضا یا په داسې ځای کې چې نه په اسمان کې ده پورته او نه هم پر ځمکه کې ده، یعنې دواړو ترمنځ یې څه کړله تابع کړله یا یې ودروله په منظم ډول سره. لآیات لقوم یعقلون، دا څرګند دلیلونه یا نښې نښانې دي چې د عاقلانو لپاره دي، د دې لپاره چې د الله تعالی پر وجود او وحدانیت باندې ښه ډول سره پوه شي، یعنې عاقلان به په دې باندې فکر کوي، سوچ به کوي او پرې به پوه شي. په همدې ډول زده کوونکو د لوست ژباړه وه. په ګډه سره به راشو د دغه لوست ځینې مهمې کلمې دي چې په ګډه سره به پرې پوه شو چې دا کومې کلمې دي. زده کوونکو مخکې د دې چې موږ خپل راتلونکي لوست نوي لوستونه پیل کړو یا هغه تاسو ته زه وړاندې کړم نو تاسو به په ښه ډول سره هغه یو ځل په کورونو کې ځانونو سره وایې تر څو چې د هر لوست په معنا باندې په ښه ډول سره پوه شئ. راځو د لوست ځینې مهمې کلمې دي دا به له کتاب څخه په ګډه سره ولولو چې دا کومې کلمې دي چې تاسو به دا په کورونو کې ځانونو سره تکراروئ تر څو چې په ښه ډول سره دغه لوست زده کړئ. لومړی خلق پرته له مخکینۍ نمونې د یو شي پیدا کول.
سماوات د سما جمع د اسمانونه او هر هغه څه چې له ځمکې نه لوړ وي. لیل شپه هغه تیاره چې وروسته له روښنایۍ منځته راځي. نهار ورځ خوره روښنایي. فلک کښتۍ لویې کښتۍ. وبث خواره یې کړل. دابتن د ځمکې پر مخ د هر خوځېدونکی شی. تصریف الریاح د باد لګېدنه مختلفو اړخونو ته. سحابه ورېځ په فضا کې حرکت کوونکې ورېځ. مسخره په خدمت کې لګېدلې تابع شوې. په همدې ډول سره زده کوونکو راځو د لوست تفسیر ته چې د لوست په تفسیر کې څه ویل شوي دي. زده کوونکو په دغه لوست کې د الله جل جلاله پر وحدانیت باندې 8 دلیلونه راغلي، یعنې هغه 8 نښې دي چې موږ باید په هغه باندې په ښه ډول سره ایمان باور ولرو او د الله تعالی پر وحدانیت باندې موږ ته نور هم معلومات راکوي. په همدې ډول سره زده کوونکو راځو لومړی دلیل یا لومړی نښانه چې په دې ځای کې یا په دغه آیت کې راغلی ده هغه د اسمانونو پیدایښت دی. راځو لومړی د اسمانونو پیدایښت چې هغه پر کوم ډول دی زده کوونکو ایمان لرل یا پوهېدل پر دې چې په اسمانونه الله تعالی پیدا کړي د الله تعالی پر وحدانیت او د هغه د قدرت له نښانو څخه دی چې اسمانونه څه دي الله تعالی خلق کړي دي. نو دغلته زده کوونکو په دې لوست کې راغلي ول چې سماوات چې دی د سماوات جمع ده یعنې اسمانونه الله تعالی یعنې څه کړي دي څو طبقې اسمانونه یې خلق کړي یا پیدا کړي دي. نو په همدې ډول زده کوونکو ځینې ګڼې بېلابېل دلیلونه نور هم د دې په اړه راغلي دي او په بل ځای کې الله تعالی فرمایلي دي وخلق 7 سماوات خلق کړي مې دي 7 طبقې اسمانونه یعنې الله تعالی په خپل قدرت کې په خپل وحدانیت کې یو دی. نو د په خپل دغه قدرت سره څه کړي دي دومره لوی اسمانونه پیدا کړي او بله مهمه نښه خو دا ده زده کوونکو چې دغه اسمانونه یې پرته له ستنو ودرولي دي. لکه څنګه چې موږ ګورو که چیرې زده کوونکو موږ وګورو کورونه مو که چېرته جوړوو یا دغه انجینران چې پکې کارونه کوي په همدې ډول سره په نورو ځایونو کې که موږ وګورو یو شی چې موږ کله په پښو دروو نو هغه پښو ته اړتیا لري. که انسان درېږي که یو کور جوړوو که هر څه وي نو دغه ستنو ته ضرورت لري. خو الله تعالی بیا دلته څه شی کړي دي هو دلته یې اسمانونه پرته له ستنو درولي چې دا د الله تعالی پر وحدانیت باندې یو څرګند دلیل دی چې موږ باید پر دې باندې ایمان ولرو او دلته په ښکاره آیاتونو باندې عاقلانو ته څه شی شوي ده اشاره شي چې هغوی پرې تفکر یا فکر کوي او په دې باندې په ښه ډول سره پوه شي. دوهم د ځمکې پیدایښت. وروسته د اسمانونو څخه د ځمکې یادونه کړې ده خلق السماوات والارض او خلق کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه. د ځمکې پیدایښت هم د الله تعالی له دویمې نښې مهمې نښانې سره ته مطابقت لري زده کوونکو چې دا هم د الله تعالی په وحدانیت او د هغه په خلقیت باندې څه دی دلیل دی چې دا هم ځمکه هغه څه ده چې الله تعالی هغه په خپل قدرت سره هغه یې موږ ته هواره کړې ده تر څو چې موږ انسانان په ارامه توګه په ښه توګه سره پر هغې باندې وګرځېږو خلکو سره راشه درشه ولرو. په همدې ډول سره پر ځمکه باندې له پرتو ګټو ورو میوو دانو یا هر هغه زیرمې چې دي له هغې څخه ګټه واخلو او په همدې ډول سره دغه ځمکو باندې موږ آبادۍ وکړو ځان ته کورونه جوړ کړو سړکونه جوړ کړو شفاخانې جوړ کړو دغه ټول شیان چې اوس موږ په نړۍ کې ګورو زده کوونکو دا ټول الله تعالی موږ ته په یو وخت کې په دې باندې موږ ته امر کړی خو دغه آهسته آهسته د مرور د زمان سره یا وخت سره دغه پلي کېږي او دغه خبرې یا دغه ټول مونږ اوس ګورو چې الله تعالی مونږ ته یو وخت په دې باندې امر کړی و چې څه وکړو پر ځمکه باندې آبادۍ جوړې کړو تر څو چې مونږ وشو کړل ټولې هغه زیرمې ټولې هغه ګټې چې پر ځمکه کې دي مونږ ترې مستفید شو او ګټه ترې واخلو او په همدې ډول سره پر بل ځای کې الله تعالی فرمایلی دی چې ژباړه پر دې ډول ده ای خلکو د خپل رب بندګۍ غوره کړئ چې ستاسو او له تاسو څخه مخکې خلکو څه شی و خلکو پیدا کوونکی دی
ښایي چې تاسو څه شئ پرهیزګاران شئ او له عذابه د دوزخ ځانونه وساتئ. الله تعالی هغه ذات دی چې ستاسو لپاره یې ځمکه هواره کړې ده، اسمان یې اوچت کړی دی، درولی دی، تر څو چې تاسو د هغې د اسمان لاندې پر ځمکه باندې ژوند وکړه او د هغې څخه ګټه واخلئ. درېیمې ګټې ته راځو زده کوونکو چې د شپې او ورځې بدلون دی. د شپې او ورځې بدلون یې زده کوونکو وروسته د ځمکې څخه یاد کړی دی چې لږ ویلي دي واختلاف او تګ راتګ د څه شي لیل و نهار. لیل شپې ته وایي او نهار هم ورځ ته. دا هم زده کوونکو د الله تعالی په وجود باندې او د هغه په وحدانیت باندې څرګندې نښې نښانې دي چې موږ باید پر دې باندې باور عقیده ولرو، ځکه چې زده کوونکو الله تعالی پر دې ځای کې ویلي چې شپه د انسان د استراحت لپاره ده، یعنی په ورځ کې چې د ګردش کړی ده یا څومره انرژي چې د مصرفه کړې ده دی کولی شي چې هغه په دغې شپه کې د خوب په کولو سره یا استراحت کولو سره یې له منځه یوسي، ذهن یې بیرته فرش یا تازه شي او وشي کړلی چې بلې نوې ورځې ته آماده اوسي. او ورځ یې ګرځولې ده د معیشت کار کول، زحمت ویستلو لپاره او د ژوند مخکې بولو لپاره یې څه کړې ده ورځ یې راوستلې ده چې همدغه ورځ او شپې په بدلون سره چې یو د بل پسې راځي او څه کوي یو بل ته خپل ځایونه پرېږدي، نو همدغه د زده کوونکو چې څه شی وی دي ورځې تیریږي، میاشتې تیریږي، همداسې فصلونه کلونه تیریږي او زموږ ژوند هم همداسې مخکې په تګ سره دی چې همدغه دی چې د الله تعالی پر وجود باندې د نښو نښانې دي. او په یو بل ځای کې بیا الله تعالی د قرآن کریم په 30 سپاره آیت تسالون په صورت کې ویلي دي چې وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا، او ګرځولې مو د شپه لباس ستر او د څه شي لپاره د آرامښت لپاره، د پردې لپاره، ستاسو لپاره، او ګرځولې مو د ورځ د کار کولو لپاره، د معاشرت لپاره، د تګ راتګ لپاره، د ژوند کولو لپاره، د ګټلو لپاره، د ګټې اخیستلو لپاره ده. نو په همدې ډول سره زده کوونکو دا هم د الله تعالی له لوی نعمتونو څخه دی چې موږ باید په دې باندې شکر وباسو او دغه څرګنده دلیلونه دي چې عاقلان به پر دې باندې په ښه ډول سره پوه شي. راځو دلته څلورم دلیل دی په سمندر کې روانې کښتۍ. وروسته له دې چې دلته الله تعالی دلیل د څه شي څخه راوسته د شپې او ورځ څخه، وروسته له هغې څه شی یاده کړې ده کښتۍ یاده کړې ده چې ویلي والفلک التي تجري فی البحر، او ګرځولې مو د کښتۍ څه شی په د اوبو په سر په منونو سوو څه شی وزن سره د اوبو پر سر یا په بحر یا په سمندر باندې چې هغه چې دی بما ینفع الناس د انسان د ګټې لپاره. یعنی که مونږ وګورو الله تعالی موږ ته څومره روښانه دلیل راوستلی که چیرې یو انسان د اوبو په سر ودرېږي نشي درېدلی، هغه پکې غرق کېږي، خو که چیرې کښتۍ موږ جوړه کړو او کښتۍ د اوبو په سر خوشي کړو نو کښتۍ د سربیره چې دومره وزن لري خو بیا هم نه غرقېږي، یعنی که په هغې کې بیا انسان هم کښېني انسان هغه وخت بیا نه غرقېږي. دا هم د الله تعالی د څرګندو نښانو او دلیلونو څخه دی چې د هغه په وحدانیت باندې دا چې دی یا معلوم او څرګنده دلیل دی چې موږ باید د هغه په وحدانیت باندې باور ولرو، ځکه چې په دغه کښتیو کې موږ کولی شو چې د یو ځای نه بل ځای ته مال انتقال کړو، یعنې تجاران انتقال کړي، یا هم خلک پکې ولاړ شي، ځینې وختونه سیاحت کوي خلک په د کښتیو له لارې او ځینې وخت تجارتي مالونه پکې وړي او یا هم په همدې ډول سره نورو ګټو لپاره استفاده کوي. او د علم نجوم هم د همدغو کښتۍ کې چې کله ځي نو د همدغې د شپې تګ راتګ کې دوی خپل وخت معلوموي، دوی خپل مسیر معلوموي او دوی چې کې ځي هر طرف ته چې د دوی مسیر وي همغې طرف ته ځي چې هغه به د شپې او ورځې په تګ راتګ سره خپل وخت معلوموي. چې الله تعالی بیا د دې لپاره اسمان یعنی اسمان د شپه او ورځې پر دې ډول سره ښایسته کړي دي چې د شپې له طرف نه په سپوږمۍ او ستورو باندې روښانه کړي او په ورځ کې د لمر په راختلو سره یې اسمان ښکلی کړی دی، یا په همدې ډول سره انسان ته یو ښایست د ژوندانه ور په برخه کړی دی.
په همدې ډول زده کوونکو د دغه ایتونو په نازلېدلو په وخت کې انسانان ډېر کم علم پر دغو باندې درلودو، خو وروسته له دې چې وخت په تېرېدلو سره ډېر انسانان پر دې باندې پوه شول، پر دې باندې عمل وکړ او پر دې باندې په ښه ډول سره یې ځانونه پوه کړل او له دغه ایتونو څخه یې ګټه واخیستله او خپل ژوند یې مخکې یوړ. په همدې ډول زده کوونکو د نن ورځې لوست مو همدومره. راځو د لوست ګټې او لارښوونې دي چې د ګټې او لارښوونې څه په اړه دي زده کوونکو. لومړی چې په کائناتو کې د هستۍ نښې نښانې دي چې هغه اسمانونه او د ځمکې پیدایښت دی. په همدې ډول په هغې کې تفکر دی، په هغې باندې باور لرل دی، ایمان لرل دی چې هغه الله تعالی خلق کړي دي. دوهم چې د زده کوونکو د شپې او ورځې پرله پسې تګ او راتګ دی چې هغه موږ ته د ژوندانه څه راښکاري، پایله او همداسې مخکې تګ راښکاروي چې فصلونه کلونه په همدې باندې تېرېږي او زموږ ژوند باندې دا څرخېږي چې یو د بل ځای نیسي. په همدې ډول د شپې او ورځ بدلون انسان ته لارښوونه کوي چې خپل وختونه تنظیم او منظم کړئ، خپل کارونه په ښه ډول سره مخکې بوځي او په همدې ډول سره وشي کړلی چې خپل ژوند د یو نظم په اساس باندې تنظیم کړي. په همدې ډول سره زده کوونکو د نن ورځې لوست مو همدومره. راځو لوست کې مو د څه په هکله پوه شولو. په دې لوست کې موږ د الله تعالی په وحدانیت معلومې نښې نښانې وې چې هغه باندې په ښه ډول سره پوه شو چې د اسمانونو او د ځمکې پیدایښت و، د شپې تګ او راتګ و، د کښتۍ تابع کول ول، یو درېول ول، د اوبو په سر باندې. په همدې ډول سره نورو مهمو څرګندو دلیلونو باندې پوه شولو. د لوست ځینې مهمې کلمې مو در وښودې، د لوست مو په ګډه سره تفسیر کړلو. راغلو د لوست ګټو ته چې د لوست په ګټو کې هم د دغه لوست په اړه باندې ځینې مهم دلیلونه ول چې هغه یا ګټې وې چې هغه به تاسو ته وړاندې کړئ. د لوست په پیل کې زده کوونکو د کورنۍ دندې په ډول به تاسو د ارزونې پوښتنو ته ځوابونه وایي. موږ ته به یې په کمنټونو کې پرېږدئ. که بیا هم په دغه لوست کې پوښتنې لرئ کولی شئ موږ څخه یې وپوښتئ او یا هم د دغه ورځ لوست ویډیو په تکرار ډول سره وګورئ تر څو چې بیا راځم تاسو ته راتلونکی لوست وړاندې کوم. تاسو په پاک الله سپارم. د الله په امان.